مشرانو جرګه وایي چې روان مالي کال یې له ځانګړې عادي بودیجې 9 سلنه او له پرختیایي بودیجې 98 سلنه په مصرف رسولې. د دې جرګې د مسؤلینو په وینا چې روان کال یې په تدارکاتي برخه کې 15 قراردادونه شامل و چې له ډلې 10 بشپړ او 15 نور یې د مالیې وزارت له لوري د بودیجې د تنقیض او کورونا وایروس د خپرېدو له امله عملي نه شول. چې بیا متاسفانه د کورونا د وجې نه چې اکثره فعالیتونه وځنډېدل، بودیجه تنقیض شوله، موږ نشو کولی چې 15 واړه قراردادونه مخته یوسو، بلکې 10 قراردادونه د دغه شرایطو سره موږ 10 قراردادونه خپل مخته وړلی شول. د دې جرګې د مسؤلینو په وینا چې د 1999 لمریز کال پر مهال یې 170 شکایتونه څېړلي او روان کال یې د ستونزو د حل په موخه 950 عمومي، 611 نوبتي او ترڅنګ 21 د کمیټو غونډې کړي دي چې د کورونا وایروس سربیره چې د دوی په وینا په غونډو یې مستقیم اغیز درلود. روان لمریز کال یې 24 قوانین، فرمانونه او 8 معاهدې تای مراحل او تصویب کړي دي. تیر کال موږ تقریبا 40 قوانین او فرمانونه او 8 معاهدې او حکملیکونه تصویب کړي دي. همچنان وقتی که بودجه ارزیابی وسط سال بودجه به مشاور جرگه مواصلت ورزید، فقط در 14 روز کاری بودجه از طرف مشاور جرگه خلاص و فرستاده شد تمراهم شد. د مشرانو جرګې مسؤلین همدارا زیاتوي چې د روان 1999 لمریز کال پر مهال یې په نړیواله کچه په پارلماني غونډو کې خپل حضور وړاندې کړی او په ښه توګه د افغانستان استازیتوب کړی.